مه لره چې د ټولګډون حکومت غوښتنې حق ته نه لري. اول خپل کور سم که. خو په کور کې دننه هم دا د دوی وایي چې نیوکې شته دی. په کور کې چې دی که چېرته درته خپل هیوادوال درته ووایي چې ټولګډون حکومت جوړ کړه، ته ورته وایې چې ولا ما خو د پلانکي قوم مولوي صاحب راوستی دی، د پلانکي قوم مولوي صاحب یا حاجي صاحب یا قاري صاحب راسره شته دی، او هغه څوک چې دلته ډاکټران دي، متخصصین دي، هغوی ته ته وایې چې په دا تېرو 20 کاله کې ستا د تعلیم نه زه هېڅ توقع نه لرم. نو دا خو یو ستونزه ده، یو بحران دی. دوی ما ورته وویله چې لږ وار وکړئ جوړ به یې کړي. وایي نه خو یو اشاره خو دې ورکړي، چېرته چې دوی رئیس مقرر کړی دی، مولوي صاحب مقرر شوی دی، څنګ کې یو متخصص رئیس دی، هغه نغونډ صلاحیتونه یې حتی اخیستي دي. جناب شینواری صاحب، مخکې له دې چې ستاسې پوښتنې ته ځواب ورکړم، مهدي نظري صاحب یوه موضوع چې ده یاده کړله چې ایران د نوي نظام سره همکار دی. خدای دې وکړي چې همداسې وي او موږ استقبالوو که داسې وي، او د دوی لکه څنګه چې نظري صاحب اشاره وکړله چې د ایران پالیسي د ایران بهرني چارو وزارت مخ ته وړي، که داسې وي ډېره ښه خبره ده. لیکن زه دې ته د شک په سترګه ګورم. ایران 2 نظامونه لري، یو د سپاه پاسداران انقلاب نظام ده چې اصلي نظام هغه ده، یو دغه سیاسي نظام ده. سپاه پاسداران انقلاب خپلې موخې لري او سیاسي اړخ خپلې موخې لري. خدای دې وکړي چې د افغانستان په قضیه کې سیاسي جهت راوړاندې سي او د افغانستان د نوي نظام سره کار وکړي. موږ استقبال کوو. دا یو موضوع. دویمه دا چې ده ویل چې که نړۍ یو په رسمیت وپېژني، بیا به ایران هم وپېژني. نظام دا به ډېره بده خبره وي چې سبا نړۍ موږ په رسمیت پېژني، بیا له هغه وروسته ګاونډیان موږ په رسمیت پېژني، نو دوی به موږ ته یو نوه سر ټیټې وي، سترګې به یې ټیټې وي راته. ښه خبره دا ده دوی د په دې باور اوسي چې نړۍ به آخر اسلامي امارت په رسمیت پېژني. نو سبا چې ته د نړۍ سره را روان یې افغانستان ته، ښه دا ده چې د یو ګاونډي په توګه خپل د ګاونډیتوب حق ادا کړي او د مسله کې ته راوړاندې شي، ځکه زما او ستا ګټې سره ډېرې نږدې دي، ما او تا یو بل ته ډېر ضرورتونه لري. دا دویم. درېیمه خبره د مومند صاحب تاسې اشاره وکړله. جناب شینواری صاحب، زه دې سره موافق یم له دې نظر سره، لیکن یو حقیقت باید موږ هیر نه کړو. د دفاع وزارت پرسونل 3 لکه کسان، څه باندې 3 لکه. د معارف وزارت پرسونل 3 لکه او 80,000 کسان دي. د هر ولایت د هر وزارت همداسې حساب کوي، یعنی دا ټول چې سره را حساب کړي دغه ټول وزارتونه د حکومت ټول پرسونل تقریبا 2 میلیونه کسان. 2 میلیونه کسان. او تاسې پوهېږئ چې د اسلامي امارت ټول پرسونل سیاسي او نظامي چې راواخلي څو کسان دي؟ تر 1 لک نه ډېرېږي. تر 1 لک نه ډېرېږي. نو موږ چې 20 لکه پرسونل ته ضرورت لرو او 1 لک د امارت خلک وي، آیا دا 1 لک کسان کولی شي چې دا د 20 لکو خلکو کار وکړي؟ امکان نه لري. امارت دې ته ژمن هم دی او دې ته ضرورت هم لري، او دا یوه اړتیا هم ده چې ټولو خلکو ته، ټولو مسلکي خلکو ته، په هر اداره کې مختلف خلکو ته ځای ورکړي. دا نظام یوازې د طالب نه دی، یوازې زما او ستا نه دی، بل دلته ټول افغانان حق لري، ټولو ته به سهم ورکول کېږي. لیکن موږ او تاسې جناب شینواری صاحب توده خورو، لږ توده به خورو، لږ توده خورو، لږ یې باید سړه توده به خورو. ورور هم دی، ورته به وایو چې بالکل. موږ ګوره دا رسنۍ د همدې لپاره دي، رسنۍ د همدې لپاره دي. اسلامي امارت غېږه خلاصه ده چې څومره نیوکې کېږي په دې باره کې تعمیري نیوکې ودې شي، هېڅ مشکل نشته. دا حق دی که نه دی چې مولوي صاحبان توده مقرریږي، متخصصین هم ورسره توده؟ جناب شینواری صاحب، یو سیاسي بستونه دي. دا موضوعات خو په سر کې ډېر څېړلي وو په هغه اوله میاشت کې، که نه ډېر بحثونه په دې باندې کړي وو. لیکن اوس هغه د خلکو د اطمینان لپاره یو سیاسي بستونه دي چې وزارتونه دي وغیره وغیره. لکه مخکې چې ځینو دوستانو اشاره وکړله ورته چې اسلامي امارت د دغو علماو سره یا دغه مولوي صاحبان چې وزیران ټاکل شوي د دې په څنګ کې متخصصینو شوراګانې ټاکي. دا یو. دویمه خبره دا ده چې اوس اضطراري حالت د جناب شینواری صاحب، تاسې که د مجاهدینو د سقوط وخت ته وګورئ، هلته 3 میاشتې کابل ښار ته څوک راوتی نه شول. اوس 2 میاشتې وروسته موږ هر څه جوړول غواړو. یعنې دغه سقوط چې راغلی دی جناب شینواری صاحب، دا عادي سقوط نه و، دا یو لوی بربادي راغلی. دا چې جوړېږي بیرته راپورته کېږي، وخت ضرورت ده. ډېره مننه. بحث راټولو. نظري صاحب که لنډ راته ووایاست، دلته حماد صاحب 2 وارې دا خبره مطرح کړه. ډېره به د شرم خبرې چې اول موږ لرې هیوادونه په رسمیت پېژني او ګاونډیان باید هغوی سره را روان وي چې ستړي مه شئ، په خیر راغلئ، ستاسو نظام ومنه.